the name of Allah. Assalamu alaikum, dear students. Good morning. How are you, students? Hope you all be fine and healthy. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د نوي درس لپاره چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ څلورمه لوست پیج نمبر 46 شروع کوو. یعنی کومه پاڼه کې یو؟ په شپږ څلوېښتمه پاڼه کې یو. نو lesson 4 څلورم لوست. Look and match. وګورئ او ونښلوئ. لیدل او نښلول. دلته تاسو تصویر ګورئ او په یو کالم کې توري لیکل شوي ده، یوازې توري. نو هماغه تصویر چې اولنی توري دلته راځي او دلته شتون لري، هغه سره څه کوئ؟ وصلوئ. نو خپل ځان سره پنسل ولرئ ګرانو زده کوونکو. یو مثال تاسو ته حل شوی، مثلا لاس ده چې اکسرې، د هغه اکسرې اخیستل شوی، نو همدې عکس ته موږ څه وایو؟ اکسرې وایو. د دې لپاره دا تصویر اکس سره موږ وصلوو. بل مثلا تی، وګورئ دلته کوم یو تصویر کې اولنی توری تی راځي؟ آیا هماغه اولنی ټیبل، میز، ټیبل صحیح ده؟ ټیبل صحیح ده، ویل ډن. نو دا تی سره هم دا ټیبل تی سره وصل کې. بل یو، دلته ګورو چې کوم تصویر کې اولنی توری یو راځي. آیا دا دویم تصویر وال، دیوال، آیا دا راځي؟ آیا دا موټر راځي؟ موټر ته موږ څه وایو؟ ون وایو. دا خو نه راځي. آیا موږ ځنګلي غوایې ته وایو؟ نو دا هم نه ده. نو بل ژوبڼ ته آیا موږ وایو؟ دا هم زو ده. نو دا هم نه ده. آخرنی پاتې شو چتري. چتري ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ امبریلا. نو یو امبریلا سره څه کوو؟ وصلوو. بل وی، کوم یو کې وی راځي؟ نو هماغه موټر ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ ون. نو ون او وی دواړه یعنی په یو توري کې شروع کیږي. د دې لپاره نو وی موټر سره وصل کړئ. بل څه ده؟ ډبلیو. ډبلیو کوم یو تصویر صحیح ده؟ وال. آفرین. نو ډبلیو دیوال سره وصل کړئ. بل دا ایکس خو حل شوې ده، آخرنی پاتې شو وای. کوم یو صحیح ده ګرانو زده کوونکو؟ وای. نو دلته دوه تصویر پاتې ده، یو خو ځنګلي غوایې ده او بل ژوبڼ ده. کوم یو صحیح ده ګرانو زده کوونکو؟ آیا موږ ژوبڼ ته وایو؟ په ژوبڼ ته په انګلیش کې څه وایو؟ زو وایو. نو دا خو نه ده. نو هماغه ځنګلي غوایې پاتې شو. نو وای هغه سره څه کې؟ وصل کې. او بل توری چې لیکل شوی نه ده، زاید پاتې ده دلته چې آخرنی تصویر هماغه زو یا ژوبڼ هغه سره وصل کې. نو اوس راځو لیټس سپیل. راځئ چې سپیل کار وکړو. اوس هماغه تصاویر چې موږ وویل او د دې نومونه یې موږ زده کړه، اوس وایو چې څه رقم یې موږ سپیل کړو. یعنی کله چې موږ بل ځای ته ګورو، کله چې یو څوک ووایي خو موږ پوهیږو، آیا د دې لیکل موږ ته زده ده؟ تر اوسه خو زده نه ده، اوس یې موږ زده کوو. تختې په سر زه لیکم او تاسو ما سره مرسته وکړئ. ګرانو زده کوونکو، اولنی تصویر څه ده؟ میز ده. میز ته موږ څه وایو؟ ټیبل وایو. نو دلته هم لیکل شوې ده. دې نه بعد ټیبل، کله چې تاسو ټیبل وایئ نو سپیل سره ووایئ. اولنی څه ده؟ ټي ای بی ال، دلته هم فاصله او دلته ای. دې نه بعد د اول وایي टी ए बी एल ई فور ټیبل. یعنی کله چې تاسو ټیبل وایي هماغه سپیل سره ووایي چې صحیح زده شي. نو ګرانو زده کوونکو، دا اولنی توری هم څه کوم؟ کوچنی لیکم تر څو چې تاسو ته یې هم زده شي. نو دویم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دویم تصویر چتري ده. چتري ته موږ څه وایو؟ دا شمیرم یو، دا دویم. نو دویم چتري ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ امبریلا وایو. نو اولنی یو ام بی آر
فاصله ای فاصله ال فاصله ال فاصله ای UMBRELLA for umbrella. دریم تصویر څه ده؟ موټر ده. موټر ته موږ څه وایو؟ one. VAM for one. څلورم تصویر څه ده؟ دیوال ده. نو دیوال ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ wall. اولنی څه راځي؟ اولنی توری WA فاصله L فاصله L WALL for wall. پنځم څه ده؟ X-ray. نو X-ray موږ لیکو XRAY for X-ray. بل تصویر یک. نو دا YA فاصله K for یک. او آخرنی څه ده؟ زو. ژوبڼ ته موږ څه وایو؟ زو وایو. زید فاصله او فاصله او زید ډبل او for زو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس بیا هم زه وایم تاسو هم واورئ. TABLE for table. دا څه ده؟ د میز نوم ده. یعنی میز ته موږ په انګلیش کې ټیبل وایو. بل دویم څه ده؟ umbrella. UMBRELLA for umbrella. دریم VAN for one. څلورم WALL for wall. پنځم XRAY for X-ray. شپږم YAK for یک. او آخرنی زید ډبل او for زو. دلته یو خو د دې سپیل زده شو ګرانو زده کوونکو، او بل هماغه توري چې مونږ ویلي وو یو ځلې بیا دلته راغلی. TUVWXYZ. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم زده شو. اوس راځو بل صفحې ته چې پیج نمبر 47. لوک اند میچ. وګورئ او وصل کړئ. مونږ اول کې هم لوک اند میچ وو، لیدل او نښلول. اوس بیا هم لیدل او نښلول. وګورئ او وصل کړئ. دلته نومونه لیکل شوي ده. تاسو هماغه تصویر چې صحیح ده هغه سره وصل کړئ، ونښلوئ. مثلا اولنی تصویر څه ده؟ میز ده. دلته مونږ ګورو چې میز ته څه وایي؟ ټیبل وایي. دلته پیدا کوو، دلته نه دی لیکل شوی، خو بیا هم تاسو ټیبل ولیکئ چې داسې لیکل کیږي. TABLE ولیکئ او پنسل سره ونښلوئ. بل دویم تصویر څه ده؟ چتري. چتري ته مونږ امبریلا وایو. نو دلته پیدا کوو چې امبریلا کوم یو ده. نو هماغه اولنی امبریلا لیکل شوی ده، پنسل سره ونښلوئ. بل دریم تصویر څه ده؟ موټر ده. موټر ته مونږ څه وایو؟ one. دلته وګورئ دویم څه ده؟ one. نو وصل کې. بل څه ده؟ دیوال. دیوال ته مونږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ په انګلیش کې وال وایو. نو دلته مونږ پیدا کوو، نو هلته لیکل شوی ده، پنسل سره ونښلوئ. بل ایکسرې خو دا خو حل شوې ده. او بل ځنګلي غوایي. نو دلته مونږ پیدا کوو، دې ته څه وایي؟ یک. نو دا هم وصل کې. آخرنی پاتې شو ژوبڼ چې زو مونږ ورته وایو او دلته وصل کې. نو ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده څه ده؟ همدا TUVWXYZ چې مونږ وو توري زده کړه، دا خپل کتابچه کې 5 ځلې دا ټول لغتونه ولیکئ تر څو چې هم سپیل زده شي او بل هماغه توري په سمه توګه زده شي. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ خپله کورنۍ دنده لاندینۍ ایمیل کې مونږ ته یې راولېږئ. که کوم انتقاد، پیشنهاد یا پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ کومنټ کې مونږ سره شریک کړئ.
او بل د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ او د کتاب پی ډي اف ترلاسه کولو لپاره تاسو کولی شئ په همدې ویډیو کې په ډسکرپشن کې لینک شتون لري ډاونلود کړئ تر بل درس چې یو نوې موضوع سره راځم تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم ښه وخت ولرئ